رحمت الله نبیل د افغان سولې تر شا پټې دسیسې رسوا کړلې. امریکا او پاکستان پر افغان سولې کومه معامله روانه کړې ده. دا چې رحمت الله نبیل کوم رازونه ښکاره کړي دي د ویډیو کې را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. رحمت الله نبیل وایي د افغان سولې په نوم د پاکستان او امریکا ګرمه معامله روانه ده. د افغانستان د سارګري ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې پروسې په نوم څه نشته، یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ معامله روانه ده. نبیل په یوې خپلې تازه مرکه کې ویلي د نورو په خوله سولې پروسې ته خوښي ښودل د افغانانو په خیر نه ده. د هغه په خبره زه د سولې پروسه کې د امریکا په نیت شک لرم، ځکه د سولې پروسه کمپایني بڼه لري او پاکستان خپلې ګټې پکې لټوي. رحمت الله نبیل وویل د پاکستان هدف دا دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان موجود جمهوریت نظام او اساسي قانون سوال لاندې راولي. هغه څرګنده کړه چې پاکستان بین الافغاني مذاکراتو کې هم مهاله زیات شمیر طالب جنګیالیو ته د جنگ د دوام تبلیغ او ذهنیت ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د قطر دفتر تصامیم نه عملي کیږي ځکه د طالبانو ترمنځ پراخ اختلافات شتون لري. نبیل وویل حقانی شبکه له بهرنیو ترهګرو سره پراخې اړیکې لري. صدر ابراهیم او ځینې نور طالب مشران له داعش سره یوځای کیدونکي دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وویل طالبان د ایران په څیر نظام غواړي چې هر څه د دوی په لاس او کنټرول کې وي. نبیل زیاته کړه وروستۍ خپره شوې ویډیو د طالبانو لخوا د ده او د نظام خلاف دسیسه ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د الله په امان.